د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده کابل ته تللی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. دغه سرچینو حفیظ الله معروف ته ویلي ښاغلی اخندزاده په کابل کې د طالبانو د والیانو او ولایتي امنیه قوماندانانو یوې غونډې ته خبرې هم کړې دي. دا درېیم ځل دی چې د طالبانو مشر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له کندهاره کابل ته راځي. په کابل کې له تېرو 3 ورځو راهیسې د ټولو ولایتونو د طالبانو حکومت والیان او امنیه قوماندانان 3 ورځنۍ غونډې ته بلل شوي دي. د دې غونډې په وروستۍ ورځ ناسته کې د طالبانو کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني هم برخه لرله. د طالبانو کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې دغه کتنه هم شوې ده، خو د ځای په اړه یې څه نه دي ویلي. یوې سرچینې چې په دغه غونډه کې برخه لرله بي بي سي ته وویل ښاغلی اخندزاده په خپلو خبرو کې طالب چارواکو ته ځینې سپارښتنې کړې دي، خو په ځانګړي ډول د سپارښتنو یادونه یې ونه کړه. دا هم روښانه نه ده چې د طالبانو رهبر له کندهاره کابل ته په الوتکه کې تللی او که د سړک له لارې ولاړو. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.